السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نیوډي کې ما تاسو لپاره یو داسې والپیپر راوړی دی چې هغه به ډیر زیات خوندور او ډیر زیات مزه تاسو لره کی دغه والپیپر. داسې یو والپیپر دی که تاسو ته موبایل له کیمرې وروسته بیا څه هم راځي نو هغه به تاسو موبایل په سکرین باندې تاسو ته ښکاري. یو لایو والپیپر دی، ټرانسپیرنټ والپیپر. مثال په تور د کیمرې شاته تاسو لاس ونیسئ هغه به راځي، یا په لاره تاسو روان یې موبایل استعمالوئ نو فایده یې دغه ده چې تاسو ته به هغه لار ستاسو د موبایل په سکرین کې ښکاري. دغه والپیپر کې هر څه به تاسو ته کم بیک ګراوند چې دی هغه به تاسو ته بالکل ښکاري. نو قدرمنو دغه به تاسو اوس خپل موبایل کې څنګه استعمالوئ دغه طریقه درته راښیم. ویډیو راسره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې لوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. دې ډبره به تاسو ته دغه اپلیکیشن پکار همدغه اپلیکیشن لینک ډسکرپشن او کمنټس کې شته. دلته نه به تاسو سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې انسټال کړئ او تاسو یې کولاو کړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. ټیک ده، سټارټ آپشن باندې کلیک واخلئ. تاسو دلته کې دا پرمیشن غواړي تاسو نه سمپل دغه پرمیشن دی که اوس میرر والپیپر دی یو ټرانسپیرنټ والپیپر دی. سمپل به دغه ټرانسپیرنټ والپیپر باندې کلیک وکړئ، دغه پرمیشن وغیره دې ته تاسو الاف کړئ. اوس سیټ والپیپر یو آپشن به تاسو له راخلي نو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. هوم سکرین باندې بس تاسو دغه والپیپر چې دی دا سیټ شي. دا وګورئ اوس تاسو ته که تاسو په لاره روانې یا تاسو موبایل کیمرې نه وروسته څه هم تېرېږي نو هغه به تاسو د موبایل په سکرین باندې تاسو ته ښکاري. دا بالکل ټرانسپیرنټ والپیپر دی چې د کیمرې وروسته څه شی هم راځي نو هغه به تاسو ته ښکاري. دا وګورئ د دې ځای نه تاسو بیا سټاف کولی هم شئ او دغه ځینې نه واپس تاسو سټارټ کولی هم شئ. که تاسو بعضې ځای کې غواړئ چې دا سټاپ شي نو دا سټاپ کولی هم شئ. خو پیدا یې دغه ده که چېرته په لاره روان یې تاسو خپل موبایل استعمالوئ او تاسو غواړئ چې لار هم ووینئ مطلب تاسو ته لار ښکاري نو دغه شانتې دغه والپیپر د دې دپاره تاسو استعمالولی شئ. دا وګورئ بیا چې څه څیز هم ستاسو د موبایل له کیمرې وروسته راځي نو ستاسو د موبایل په سکرین به هغه تاسو ته ښکاري. بالکل لایو والپیپر دی. دا وګورئ هر څه به تاسو ته ښه واضحه ښکاري. قدرمنو دا نوي امید لرم چې خوښه شوي وي. که خوښه شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای